پاکستاني پوځ یو ځل بیا په کونړ، خوست او پکتیکا ولایتونو باندې هوایي بریدونه کړي چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګو ولسونه د دغه بزدلانه بریدونو غندنه کوي. په ډیر تعصب سره پاکستان یو ډیر بزدلانه برید د موږ په خاوره خوست کې کړی. د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې ډیر د تعصب ځای دی چې پاکستان نور زور نه لري په ماشومانو، په سیاسرو، په ډیر مظلوم ولس باندې دوی حمله کوي. پاکستان غواړي یو ځل بیا افغانستان په جنگ کې ښکیل کې. افغانان هیڅ وخت نه غواړي چې جنګ وکړي، سوله خوښونکي خلک دي. دغه یې په دا څو کلونو کې نشان هم ورکړ، خو بیا هم دوی نه غواړي افغانستان آرام پاتې شي. هر وخت دا هڅه کوي چې افغانستان په جنگ کې ښکیل کړي. چې سهار 8 بجې برید نه خبر شوم، زیات خفه شوم. پاکستان هر وخت داسې جنګونه کوي، په موږ بمبارۍ کوي، هر وخت هم داسې شهیدان کوي. افغانان جنگ نه غواړي، خو دوی جنگ کوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د پاکستان پوځ تل دا ډول کړنې ترسره کوي او هیڅکله نه غواړي افغانان د امن په فضا کې ژوند وکړي او خپل هیواد ورغوي. زیاتوي د اړتیا په وخت کې د خپلو دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه د هیواد دفاع ته چمتو دي. نو زه به د خپله چاره اقدم او په دې باندې به سر قربانوم. دا بزدلانه حکومت چې دا په افغانستان باندې په څاروس کې افغانستان هم داسې بې هغه نه پاتې کېږي. افغانستان یو غیرتي ملک او یو د پښتو ملک او د افغانیت ملک ده. دا هیڅ کله څوک نه پرېږدي چې په دې ملک باندې څوک یرغل وکړي او دوی به جواب ورنکړي. د دې جواب حتما ورکوو، چارې به ورته ږدو، بیلچې به ورته ږدو، خو د دوی جواب به ورکوو. موږ به د مظلومانو د دغه کونډو دغه یتیمانو هغه په جای کې وویني چې موږ په سر په بدن باندې می. پاکستان ټیم چې کوم مذاکرې راغتللی و قطر ته، به استانبول ته، دوی په هغه ډیپلوماسۍ نه پوهېده، د خبرو باندې نه پوهېده چې د ورورۍ فضا کې خبرې سړی څنګه کوي. د دوه ملکونو ترمنځ باید په څه قسم په کوم انداز خبرې وشي. دوی له اول نه په زور کې و، دوی به یوه خبره کوله، هغه یو به چې وزارت خارجې به چې لږ نرمه خبره وکړه، هغې خوا به پوځیانو بله خبره کوله، په مذاکرې ټیم به یې دا نورو بیا په بل پړاو کې له زوره کار اخیسته. خبرې به یې په موږ تحمیلولې چې داسې راسره وکړئ، داسې راسره وکړئ. دوی به په اسلام آباد امنیت له موږ له افغانانو غوښته چې هلته تاسې موږ ته امنیت راولئ. نو زه له اوله په دغه پوم چې دا خبرې به ټولې بې پایلې. د پاکستاني حکومت له لوري د وروستیو مذاکراتو لا بې پایلې پای ته رسیدو وروسته یو ځل بیا پاکستاني پوځ اوربند مات د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو بریدونه کړي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکي کسان پکې شهیدان او ټپیان شوي دي.